له یوې میاشتې را په دې خوا د مرکزي بغلان ولسوالۍ اړوند بایسقال سیمې په کروندو کې د ملوخانو ډیروالي بزګران له ګڼ شمېر ستونزو سره مخ کړي دي. د بغلان کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست د مسؤلینو په وینا د بایسقال سیمې بزګرانو د وړاندیز له مخې کروندو کې د ملوخانو له منځه وړلو په موخه چټکې هڅې پیل کړي دي چې تر دې دمه د اکتید او اف پی یو مؤسسې په مرسته او همکارۍ توانېدلې تر څو په یادو کروندو کې درمل وپاشي او د ملوخانو له ګواښ څخه وژغوري. ولسوالی‌ها که ملخزار بود ما 7 ولسوالی را پلان کردیم که از اون ولسوالی‌ها از اون جمله 5 ولسوالی شه که ما تحت مجادله قرار دادیم، خصوصا ولسوالی بغلان مرکزی که یک ساحه بسیار وسیع ملخزار شمرده میشد. ملخات در حالت خط است با همکاری دفتر فیو مؤسسه اکتیک اینا رو ما مجادله کردیم. 20 روز اینا مجادله مکانیکی کردن، ما مجادله کیمیاوی هم در زیوازش جریان داشتیم. په ورته مهال یو شمېر کروندګر د بغلان ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست او مرستندویه بنسټونو پر وخت اقدام ستایي او زیاتوي که چیرې د دوی کروندو ته د مسؤلینو له لوري پر وخت رسیدنه نه وای شوې، دوی نشوای کولای په یوازې ځان د یادو ملخانو مخه ونیسي. علی پیلال موجود ده می کشت ملخ است، اما تو پره ملخ است، تو نیست که تو سیل میایه اینجا میشینه خوراک میکنه پس میبره ده بنجر. امی انجینرها، امی مدیره، امی کمکا که ما مردم نمیکرد. ما بسیار قیز ذلیتی دستی ملخ به خرابی بودیم. موږ ته دوا راکړه، موږ خلک سو دا دوا سو موږ د ملخ سره مړ کړه او موږ ډېر خدمت ډېر دین خوشاله چې موږ ته دا دوا نه وای راکړې موږ نسو بچلو. ویل کېږي د بغلان ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست په دغه ولایت کې د ملخانو تر ګواښ لاندې د پاتې ځمکو سروې پیل کړي تر څو د یادو کروندو ستونزو ته پر وخت رسیدنه وشي.